جنت ته لاړې ګوره ته دومره فلال اختیار دی ما تا ته ویل سړک کې درې جرحې دي ما تا ته ویل دا عمل د یهودو دی ما تا ته ویل د الله په طریقې د ځم بیان کړی دعا یې نه ده قبوله شوې نور تفسیرونه د آیت کریمه شته دی نور تفسیرونه شته دی او ته لاړې آیت د سورې مایدې ته زما د جواب یې ونه کړه ته پړې الله په فضل سره هغه استدلال دم ختم پاتې شه د آیت کریمه ګوره دومره دوکهباز دی د روح المعانی چې د آلوسي تفسیر یې پیش کړه د آیت په ترجمه کې آیت د آلوسي عبارت د سر نه پرېښود دو پاڼې به مې وستې اخر ته ده اخر کې نیم کرښه عبارت وي او نیم یې پټ کړه دغه د یهودو طریقې د بلیتیانو نیم عبارت پټوي نیم عوامو ته ظاهروي نیم دین ښکاره کوي درېیم حصه دوی حصې دین دې پټوي وګوره سر کې آیت وګوره دا روح المعانی ده وابتغوا الیه الوسیلة الله ته وسیله ولټوئ څه معنا مولوي صاحبانو سوچ وکړئ اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه والزلفى منه الوسيلة هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي الله تنزيشي گناهونه پرېږدي او نیک عمل اختیار او دی وویل دا دین د بابا ته وسیله ثابت کړه دا تفسیر پرېښود دو پاڼې پرېښودې او درېیمې صفحې ته لاړ دومره دروغجن دومره کذب بیاني دې وکړه د الله نه ویلېږه او ته مونږ ته پکې ښه سړی معلومې دی برېت هم د یخ نه خریدې تبلیغان بجان دی او خیانت کې دا باقي تا چې کوم اغلا کړ اوس عبارت وره د رولماني مخې ته کېده ما ته مه ګوره رولماني مخې ته کېده وبعد هذا كله أن لا نرى بأسا في التوسل لله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا تكشف دين كل عبارت يوم أخير فتك أقول التوسل بالجاه زه په دې واسطه کوم هو يراد من الجاه د جاه معنا درته وایي د جاه معنا څه ده يرجع الى صفه من صفاته تعالى د درجه د الله صفت ته یا توسل د صفت ده مثل ان يراد به المحبه التامه د الله د سړي سره محبت ده او د الله د پیغمبر سره مینه ده الله موږ د خپل محبت په وجه زموږ د عمل دا کار کوي دا بیا وروسته درې کړه مخکې نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم توسل بالجاه نه ثابت بالحرمت نه ثابت دومره کذب بیانې دي وکړه غلا دي وکړه عبارت دې پټ کړ او دا خپل نقطه دا خپل غرض لپاره دې نیو کړه عبارت بهر صورت آیت کې توسل به ذات نشته آیت اول الوسوي چې آیت کې توسل دې په عمل صالح ګناهونه پرېږدي او نیکي اختیار کړي دغه وسیله ده زمونږ پارټي صاحب ټیم ښه که نه ښه دی زه یو منټ صبر وکړئ مولانا زما خبرې ته لږه توجه وکړئ مولوي صاحب دا به یې بېګا کتلي وي توجه وکړه وخت مه ضایع کوئ ستاسې تش وخت د خلکو دا ټیم د کوئ دا عام عوام وروڼه یې دا ټول ستاسې خبرې اوري ټوله غلی ښه ودرېږه اول نه مليان پټ شو وتښتېدل رانل موږ له داسې امین راوستل چې فاعل منصوب وي مضاف الیه مرفوع وي والله چې زموږ عقل ورته وخاندي دویم د ماسپښین نه ته لګېیم چې ما ته د ذات معنا وکړي او بیرته ویم چې په موبایل ته له 1000 روپو کارت دا محمد صاحب راولي ټول پاکستان ته ټلیفون نه وکړي تاسو یو بندیان مونږ ته ذات معنا وکړي ذات فاضل او دریم دا دی چې مولوي صاحب کومه جرحه کړې وه په درې طریقو د دې جواب وکړه بیا به مخکې ځي ماشومان لوی که بیا چې خلک دویم ماشوم لوی کوي بې ضبط مفونه مه ووایئ دا وخت دی وګړي ټلیفونونه د لیپټاپ باندې وګورئ غلام حضرت مولانا ته ټلیفون وکړئ مظهري صاحب ته ټلیفون وکړئ تقي عثماني ته وکړئ شیر علي شاه صاحب ته وکړئ چا ته کوئ مونږ ته نمبر یې به نه کړې نمبر غلی شه د ذات فاضل معنا به وکړي مخکې نو دویم دې سړي نه درې تپوسونه کړي د هغې جواب هسې وخت مه ډکوئ چې مخکې تیرتونه شروع کړي مونږ د خپل خصم نه د مناظرې په اول کې یو مطالبه کړې وه چې تاسو ځان ته اهل قرآن و سنه وایي اهل حدیث وایي د قرآن کریم یو آیات پیش کړئ یا یو حدیث پیش کړئ تر اوسه پورې نه آیه کریمه پیش کړو نه حدیث پیش کولی شي او که دا نور د مشرق په ځای د مغرب نه راوخیږي بیا هم نشي پیش کولی او که دې لاړ شي هغه ابن تیمیه ته د کبر مولې موټه کوي هغه نجدي م راپاسي
سبانیم را پاسی والله العظیم کې پیش کی زمون ورته چیلنج دی مړو ژوندو شرقن غربن جنوبن شمالن تمام اهل حدیث او تا وهابیه کفره فجرتا یو آیه کریمه دی پیش کی یو حدیث دی پیش کی بیا په پته ولګي پادشاه زمونږه مونږ چې کم مطالبه د دین وا هغه د قران او د حدیث وا اوس مونږ دیته یو څلورم نمبر دلیل کې مونږ دیته حدیث پیش کوو حدیث د مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک هغه حدیث دا مونږ حدیث پیش کوو حدیث ته وښی حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی دا حدیث امام ترمذی رحمه الله سنن ترمذی کې دا حدیث ذکر کړي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 197 وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر عن عمارة بن خزيمة كتاب غدي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت کتاب نه بدرته ویمان دا اعلان براتو کی چې کتاب نه دراتو ویلو زو پر اعلان راتو اعلان براتو کی مم دا اعلان براتو کی دا اعلان وایم دا اعلان براتو کی کده ذات مان دراتو کا د خپل پر اعلان اوس درته د ذات مان کوم د ذات مان درته اوس کوم مړ ژوند و بیا درا پاسوا حدیث کی تلبیس مکو حدیث پیش کو اوس په پته لګي عوام ته پته لګي چې اهل حدیث تاسو یې که اهل حدیث مونږ یو حدیث سورہ شور باندې کې حدیث هغه مبارک فرمایي امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه حدیث بیانې حدیث داله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه ان رجلا ضرير البصري اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني قال ان شئت دعوته وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فامره ويتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في على ترمذی دے کتاب نے ویلو دا رنگی دا حدیث مبارک چی کم دے گن کتبو دا حدیثو ذکر کرے تایید کی پیش کوم امام بیہقی رحمت اللہ تعالی پر دلائل کی ذکر کرے ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرے صاحب دا مشکات ذکر کرے عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیعت اللمات کی ذکر کرے گن کتبو دا حدیثو کی دا حدیث تا امام حاکم ذکر کرے احمد ابن حنبل ذکر کرے ابن تیمیہ ذکر کرے ناس نور کتب ذکر کرے او دغه محمد مصطفی علیہ السلام له نبی نا سړی راغو قربان دعا راته وکا د دوانو جهانو سردار ورته وای کستا خوخی دعا بدلته وکم کني او که خوخی صبر وکا هغه وی دعا راته وکا امام الانبیاء محمد مصطفی علیہ السلام تعلیم ورکي ویلار شاد او دسوکا او دس نفس دو رکعت صلات حاجت وکا ابن ماجه صف نمبر 100 صلات الحاجت کې دا حدیث راوړي هغه کې الفاظ یا محمدون شتا او د سې دعا کوي یا الله زتا ته مخکوم ستا نبی د رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او بیا دا وایا چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ستاسو ذات اقدس انی توجهت بک دا کټي ضمیر چاته راځي ذات تا ما ستاسو ذات اقدس ما پدې سره توجه وکړه الی الله عز وجل پدې حاجت کې چې ما رب کریم زما دا اندېسته ګرا کی او بیا امام بیهقی د دې حدیث راوی په حواله پیش کړي والله ما طال الحديث بنا وما تفرقنا حتى دخل الرجل كانه لم يكن به ضر قط الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
مولانا ته ما په اول سر کې ویلي وو چې توسل د عقیدې مسله ده، اخبار احاد ظني دي مې پیش کوه، اصول خپل نه منئ. ما تاسو ویلي چې امام ابو حنیفه ورته حرام وایي، ته چې څومره مستدلات پیش کړې نو امام ابو حنیفه په دې پوهېده او که نه پوهېده؟ که امام ابو حنیفه پرې نه پوهېده او ته پرې ښه پوهېږې نو دا جدا مسله ده. که امام ابو حنیفه پرې ښه پوهېده نو هغه د حدیث خلاف کړی، تا چې کوم حدیث پیش کړی د خلاف یې کړی. دا یې دویم. درېیم مې درته ویلي توسل بذات ترجمه وکړه. توسل بذات ترجمه دې اوس غوره ونه کړه. اوس چونکې ته حدیث وې او دا امیان په دې دوکه کې چې ما حدیث ویو، موږ به د هغه د الله په فضل ستا د استدلال جواب کوو او ستا د کتابونو نه به یې کوو، ستا د کتابونو نه، ستا په توره تا وهل. نن که ستاسو فکر وي ما چې څومره کتابونه پیش کړي د احنافو کتابونه دوی غلا کوي، نیم عبارت وایي نیم پټوي او موږ یې ټول وایو چې عوام پرې پوه شي. ګورئ اول په دې حدیث کې د الفاظ داسې دي چې هغه عربي بانډوچی نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ادعو الله ان يعافيني ما يعافيني تقدر لا ادعو الله خوش جسترګو دې وسکارو ادعو الله ان يعافيني. الله نو غواړي چې عائشه هغه وایي الله نو غواړي چې الله ما ته زما سترګې جوړې کړي. په دې کې د چا اختلاف دی؟ سړی نبي ته وایي زما الله نه دعا وغواړه. دا نو دا دې ته توسل وایي په دعا د نبي. دا دویم دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه سره وعده د دعا وکړه. څنګه وایي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي ان شئت دعوت لك، که ستا خوښه وي زه به دعا وغواړم. نو چې د الله نبي چا لپاره دعا غواړي نو دې توسل له څوک منکر دی؟ دا دویمه قرینه. درېیم بانډوچی بار اصرار په دعا کوي و یا رسول الله ما لپاره دعا وغواړه. نبی صلی الله علیه وسلم دا څه وایي؟ د الله نبي ورته ووایي ان شئت اخرت ذلك ذاك فهو خیر او ان شئت صبرت فهو خیر لك. هغه وایي ادعو یا رسول الله ما دعا وغواړه. درې الفاظ. څلورم هغه دغه عربي هغه ته د الله نبي چې دعا کوي نو څه وایي؟ وایي ته به داسې وایې اللهم فشفعه فیا، الله د دې نبي سفارش زما په باره کې قبول کړي. د دې نبي سفارش داسې نه وایي د ده ذات ته وګوره، وایي د ده سفارش زما په باره کې قبول کړه. شفاعت څه ته وایي؟ چا دپاره چاته سوال منت جاري کول. نو هغه څه وایي؟ وایي الله د دې نبي شفاعت زما په باره کې قبول کړي. دا د څلورم جواب. قرینه یې واوره. پنځم نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه ته دا دعا کوي نو په آخر کې بیا څه وایي؟ هغه ته بیا وایي وایي داسې به وایي بیا په آخر کې وشفعني فيه. دا الفاظ پکې شفاعت څه معنی؟ یعنی یا رسول الله زما لپاره الله ته سفارش وکړي چې الله ماله دا سترګې واپس راکړي او الله راته صحت رانصیب کړي. نو بیا به داسې به وایي چې الله ما ته د نبي شفاعت زما په باره کې قبول کړه. نبي صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړه، الله نه وغوښته، اول ته توسل په عمل صالح وکړو، لمونځ وکړه، بیا ورته ویل د الله نه دعا وغواړه، زه به الله وغواړم الله به تا روغ کړي. پنځم دا شپږم که دا صحیح شي نو دا معجزه د رسول ده، دا معجزه د نبي ده. نبي د هغه لپاره د الله نه سوال کړی او هغه الله جوړ کړی. دې کې توسل بذات نشته. دې کې توسل بذات خبره چې دی خبره اوږدوي په دې باندې چې دی نه موږ اول د ذات فاضل د معنی تپوس کړی دی نه دی کړی. دې مولوي صاحب درې دغه وکړه تپوسونه د هغې جواب یې ونه کړ. بل دا مولانا دې خوا وګوره ماته ځوانه دې خوا وګوره. تاسې ما ته حاجي صاحب ما ته وګورئ، موږ مسلمانان یو که کافر یو؟ مسلمانان یو. د ما ته کافر ویلې یو غلی شه دلته خبر پرست صاحب ته غلی شه. مؤمن ته چې څوک زما نمبر کې سره خبرې کې زما نمبر کې خبرې مه کوه، غلی شه. مؤمن ته چې څوک کافر وایي هغه څه کېږي؟ مبارک دې شه د دې ایمان چې دې وبیله. زه ستا قبوریت ثابتوم چې ته د اهل القبور والا عقیده دغه کې زما کیسې به نه کې ما ته ویلي چې ما ته د زوات فاضله معنی وکړه. حاجي صاحب ته یې د زوات فاضل معنی وکړي چې وخت یې نه ډکوي معنی به کوي د ذات فاضل. د ذات فاضل معنی دې وکړي او حدیث معنی اصول خلاف اخبار احاد ولې پیش کوو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد
دا اول نه موږ د خپل خصم نه د قرآن او د سنت نه د دلیل مطالبه کړې وه، تر اوسه یې پیش نه کړو یو دلیل. او انشاءالله که د انوار د مشرق په ځای د مغرب نه طلوع کي نشي ښودلی. حدیث باندې اعتراض وکړو چې دا حدیث باندې اعتراض وکړو چې دا توسل فعلي دی، د مطالبه د دعا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه کړې وه. موږ وایو چې دا توسل فعلي نه دی. لم يوجد في نص الحديث ان النبي عليه السلام دعا له. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا ورته نه ده کړې. دغه مستدرک پیش کوم هغې کې پروت دی مستدرک. هغه اخري الفاظ د هغې ادا دي فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. نبی علیہ السلام ورته دعا نه ورکړې، دې مامور کو پیغمبر علیه السلام دې مامور کو چې ته دا دعا وکړه چې یا الله ستا د نبی د رحمت په خاطر او د هغه په ذات اقدس ماله سترګې راکړي. او دې چې وایي چې یاره دا توسل فعلي دی. او یا دغه رنګې موږ به دا پیش کړو چې د دې حدیث باره کې د دې مشر چې کوم بشوري دی مستدرک صفحه وره جز نمبر 3 اور صفحہ نمبر 202 چلو کا سبے موږ سره دارالمعرفه بیروت لبنان خدا زما وخت خرابې دا فقط زما وخت خرابې مستدرک وګوره. او د دې حدیث باره کې چې کوم دی ستاسو مشر چې کوم ستاسو بشوري مشر دی هغه هم د دې حدیث تصحیح کړې ده. فتاوا دین خالص ادمرو باسمولی فتاوا دین خالص تاسو د مشر فتاوا ده. اغوي حديث الضرير البصري الذي اخرجه الترمذي وغيره كما في المشكات جلد 1 صفحه نمبر 709 شپیتم. قال شيخنا مراد الباني دي اسناده صحيح ومن ضعفه من المتاخرين فلم يصب حق ته غنه دي رسیدلی. مطلب دام په نه حق دي. او دې چې وایي چې هغه تشفع وه چې الفاظ دا هغه چې فشفعني فيه نو دا د مقالات کوثري هغه وایي چې تشفع استغاثه توسل من واد واحد. دا یو مسله ده. تشفع څه ته وایي؟ تشفع طلب الخير للغير، طلب د خیر د پاره د غیر. نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا هغه خیر داسې طلب کو چې ورته یې وویل چې ورشه په دې دعا باندې دعا وکړه او بیا راوي د حدیث وایي چې والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا. قسم دې زموږ مجلس کې یا خبرې اوږدې شوې هم نه وي او موږ د مجلس نه خواره شوي هم نه وو. همغه نابینا سړی راغی او د مصطفی علیه السلام په ذات باندې وسیله نیولې وه. دا سترګې داسې روغې جوړې وي کأنه لم یکن به ضر قط، گویا کې دا سترګې بالکل ړندې نه وي. دا د توسل برکت دی. او پاتې شو دې باندې هم دی د حدیث په معنی باندې د حدیث راوي هغه د ټولو نه افهم الناس. د دې حدیث راوي عثمان ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو کس ته چې کوم دی د دې حدیث تعلیم هم ورکړو. معلومیږي چې دا د نبی کریم علیه السلام معجزه وه. اوس موږ د نبی علیه السلام دا معجزه ګڼو، د هغه ذات باندې وسیله نیول موږ سره به انشاءالله الله امداد کړي. دا به د آقا علیه السلام وسیلې ورے په دې حدیث کې د حدیث په چې استدلال کو د حدیث په سند مون کلام نه کړی. ولې الله په فضل سره مونږ عادل دی چې حدیث صحیح مونږ ته صحیح وایو. چونکې په حدیث کې توسل بالدعاء دا په دعا د نبی وسیله ده او د ژوندي سړي په دعا باندې وسیله نیول په دې کې هیڅ اختلاف نشته. او دا هغه قرینه ما څلور الفاظ په حدیث کې درنه پیش کړه. ته دا توسل بالذات دی یا بجاه النبي دی یا توسل بذات النبي دی. دا هغه لپاره یو قرینه پیش کړه، یو قرینه دا ما سره مطالبه ده. به د قرینې نه ترجمه مه کوه. ما د دعا پیش کړه په هغه قرینه شته. ته د ذات او د جاه معنا کې قرینه پیش کړه. یو دویم دا ده چې ته دا د قبیلې د شفاعت نه دی او کوثري ویلي دي چې دا شفاعت دی. وګوره شفاعت څه ته وایي؟ دا ستا الوسي شفاعت معنا کوي. وایي ان هذا التوسل ليس من باب الاقسام بل هو من جنس الاستشفاع. توسل د جنس استشفاع نه چې نه شفاعت طلبول. شفاعت څه ته وایي؟ بیا تاسو خبره پټوي، پوره خبره نه کوي. وهو ان يطلب من الشخص الدعاء والشفاعه، چې شخص نه سره دعا او شفاعت طلب کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې ما ته د سترګې الله واپس راکړي.
هغه هم سوال وکړو نبی صلی الله علیه وسلم الله تی ویلا چې الله تعالی سترګې واپس راوړي شفاعت ته جوړه ما فلاګي چې سفارش بوله نو دې څنګه سفارش کې تاسو وایي چې تاسو د طریقې در کوم تاسو ورشي ساکار بوزي وږي نه هغه ما ورزي او تا خبره هغه ته هم کوي او ته هم کې دې شفاعت وایي شفاعت دا معنی نه چې هغه ته کولو دا ورجه هغه ترسي وایي کار بدل کی دا شفاعت معنی چې نبی چې هغه ویلا ته وغواړه او ساکار بوشي د شفاعت معنی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پر الله ته سفارش وکړي الله سترګې روغې کا هغه سړي ته هم دا وته وغواړه او مونږ مو کا یو توسل به عمل صالح شو بل توسل به دعاء النبی شو په دې کې هیڅ اختلاف نشته مولانا توسل به زوات ثابت کړي توسل به ذات ثابت کړي پاتې ستاره خبره چې تبار وې چې تاسو د توسل د حرمت لپاره دلیل پېښ کړئ قرآن آیت ونیو حدیث ونیو خبر واره مختصر دا تاسو کتاب دی الکواکب الدریه د نقیب احمد رباطی الحنفی دی وایي چې د توسل اقسام دي دی وایي دا صفحه ده 35 په 35 دی وایي د توسل اقسام دي عزیز صاحب وکړي عوام هم واوري دی وسیله څه ته وایي اول قسم وسیله دا ده ان یاتي قبر نبی مشرک قبر د نبی ته ورشي او ولی یا د ولی قبر ته ورشي او غیرهما بیا وایي یا سیدی اشفینی قبر والا ماته شفا راکا او اشفی مریضی او یا زما مریض ته شفا ورکا یا زما حاجت پوره کا دا د وسیلې یو صورت دی دا شرک دی کنه دی چې سره قبر والا ته وایي چې هغه ته زما ماته شفا دا شرک دی کنه دی زه بار وایي تاسو ته شرک نه وایي اوس وایي چې شرک حکم به ولګو دیم والثاني ان يدعو غائبا او ميتا دیم دا چې سره قبر ته ورشي یا سره مړ دی یا غائب دی او چې وایي من بعيد من غير الاتيان الى قبر والحضور اليه بهذه نحو الكلمات او دسي وایي چې یا فیر بابا یا عبد القادر جیلانی اغسطی یا داتا گنج بخش زما ما ته شفا راکا دا بیم قسم دا شرک دی کنه دې ته کفر وایي کنه وایي دا کفر وایي کنه وایي دریم دانا وثالث ان ياتي القبر ويقول يا فلان ادعو الله ان يقضي حاجتي الله نو وایي چې زما حاجت پوره کړي مړي ته وایي وزتاته مته الله ته وایا دا عام قبر پرستون دغه طریقه ده د دې دغه طریقه ده سرورم دانا ان يدعو غائبا او ميتا بعيدا عن القبر بهذا النحو لرد قبرنا ولا يداوي بنظم دانا ان ياتي القبر ويسال الله وحده معتقدا ان الدعاء عند مزار الولي اقرب الى الاجابه قبر تراشد الله نغالي هو دلته ذکر غلما چې د ولي د مزار سره دعا قبليږي او دا اکثر من تورجي واکار کوي او شپږم دانا ان يدعو من غير شهود المقابر والمزارات قبرونه تو نور دغه بکور کې نازه ويا الهي اقضي حاجتي بحق فلان وفلان د فلان کې په حق زما دا کارو دا والسابع ان يقول في دعائه بوسيله فلان وبركه بخاطره ده وسيله فلان وبركه فلان وقسم وسيله شو وسراج حكم وورا تاسو د شرک نه وایي اوس د شرک وایي دی وی دا حنفي وی نقیب احمد رباطی الحنفي چې حنفي دی او کله امام ابو حنیفه په مذهب دي سم ګوتې وته لګولې سلور وړه دی وی هر چا ور قسم وسیله ده نو دا د شرک په درجه کې ده ولې الله سبحانه وتعالى ویلي والذین اتخذوا من دون اولیاء هغه مشرکان چې الله نه سوا اولیاء نیولي دي هغه وایي ما نعبدهم موږ د قبرونو والو د دې بوتانو د دې بزرګانو بندګي نه کوو الا ليقربوا الى الله زلفى دې لپاره چې موږ الله ته نږدې کېږو د دې وسیله هم دا دا آیت د سورې زمر د یو شی تر سورې رسل ویلو دا د سورې زمر آیت بل واورا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكهم ما كانوا يفترون د دې سره د مددګاران ولې بندګي مددونه کو چې دیو د مدد غوښته بل واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا تكشف اصلوا ايتنا بسورة قاف يطورا ومن اذل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لله يوم القيامه دا چانه غټ ګمرا نشتا چاغه د الله نه سوا د غیر الله نه خپل حاجات د دې وسیلې زادي دا شرک دی او د احناف هم شرک کوي په مسلمانانو ته شرک بيزايتونه بيشو بس صحیح ابل دا وسه جناب شیخ دا خبره کو بس تیر دی بیا موږ کو نه لکه ورته لګی اذان کو دا جواب نه ورته دی نو دا موږ کو
عجیب الموضوع